یو ډیر زبردست خبر دی، یو ډیر ښه خبر دی چې جهانگیر خان چې دی هغه تبلیغ ته مخه کړې ده. دوستانو تفصیلات تاسو ته درکوم او ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دعوت چې دا خلک داسې کوي، یو ویډیو مې مخې ته راغله لږ ساعت مخکې چې یو تبلیغي د پښتو فلمونو او ډرامو مشهور اداکار جهانگیر خان جانی خواته ورغلی دی. جهانگیر خان سره سلام هم کړی دی او هغه سره ګپ شپ هم لګولی. بیا جهانگیر جانی چې دی په تندي باندې ښکل کړی دی، بیا ورته د تبلیغي خپل دعوت تبلیغ شروع کړی دی، یعنی د ورته د اسلام او د دین خبره کوله. په جهانگیر خان باندې دومره تاثیر کړی دی چې جهانگیر خان تر اخره پورې دغه تبلیغي مشر لاسونه په خپلو لاسونو کې نیولي وو، ځکه چې هغه ته احترام لرلو، د احترام په خاطر باندې لاسونه نیولي وو. او بیا ورسره واده کړې ده چې زه به تا سره تبلیغ ته ځمه، یعنی یو څو ورځې پس یا اوس یا هر کله چې وي تبلیغ ته ورسره کلکه واده کړې ده. نو دوستانو دا یو ډېر ښه خبر دی، ډېر د خوشحالۍ خبر دی. یقینا چې تاسو یقین وکړئ په دې خبر باندې زه ډېر زیات خوشحاله هم شوم. د انسان نه کله کله خطا کیږي، مونږ انسانان یو، خامخا به د یو بل نه ګناهونه کیږي، خو کله کله زمونږ ځان ته پام نه وي او په وړه خبره په نورو خلکو باندې بیا د کفر ټاپې لګو. نو دوستانو یقینا چې دوی په فلمونو کې هم اکثره وخت داسې کار کوي چې هغه غیر انساني کاري، یا دوی داسې ویډیوګانې ما هم کتلي چې دوی پکې بوتانو ته مخامخ ولاړ دي لکه څنګه چې کافر ودرېږي. خو مونږ دا دعا کوو چې الله پاک دې دوی ته هم هدایت وکړي او مونږ ته دې هم الله پاک هدایت وکړي. الله پاک دې زمونږ او د دوی او د ټولو مسلمانانو دا ګناهونه معاف کړي، ځکه چې یو انسان هم پوره نه دی، هر انسان خطاکاره دی. مینه غرونه سوري کوي، باید له مینې او متقابل احترام کار واخیستل شي. پښتانه یقینا چې دین پسنده او مسلمانان خلک دي، الله پاک دې وکړي چې په دې خاوره باندې امن راشي او دغسې تبلیغیان دغسې مشران دې ډېر شي چې په مینه محبت باندې یو بل ته ورته غاړې وځي. دوستانو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. آینده وخت کې له نور تازه ترین معلومات اپډیټ لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا راته اجازت راکړئ. په الله مو سپارم.